د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ ولسونه د پاکستان پر وړاندې د اسلامي امارت د اقتصادي مدیریت هرکلی کوي. دوی چې د خوږیاڼو ولسوالۍ وزیر سیمه کې راټول شوي وو وايي پاکستان سره شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي سوداګري بنده ده، خو خوشبختانه هیواد کې هیڅ ډول اقتصادي او سوداګریزه ستونزه نه ده رامنځته شوې. د خوږیاڼو ولسوالۍ یو تن قومي مخور کشمالي میاخیل وايي اسلامي امارت نړیوالو ته وښوده چې د سیاسي ډګر ترڅنګ اقتصادي مدیریت کې هم برلاسه دی او په خبره یې نړیوال باید اسلامي امارت سره د فشار پر ځای مثبت تعامل وکړي. موږ هیڅ نیمګړتیا نه لرو، امنیت شته د پروګرام برابر د هیڅ نو مشکل دی. موږ د افغانستان نه یو ګاونډي ملک ته خطر نه ده او نه به خطر پیښیږي. نو نړیوالو ته پکار ده چې موږ سره تعامل وکړي، موږ سکینی موږ چې کوم کلتور او رواج دی، کوم پروګرام دی، اسلام موږ ته کوم حق راکړی د اسلامي نظام دی، اسلامي قانون دی، نو چې موږ سره تعامل وکړي نړیوال نو موږ به سره تجارت لارې خلاص وي او ښه ژوند به روان وي. د خوږیاڼو ولسوالۍ یو بل قومي مخور قاری عبدالمالک بیا وایي دوی اسلامي امارت سره اوږه په اوږه ولاړ دي او امارت اسلامي داسې یو دریځ نیولې، داسې یو ښایسته کار یې نیولی چې ټول د افغانستان زړونه یې خپل کړه او افغانستان اسلامي امارت سره د افغانستان قوم ولسونه ټول د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ دي او اوس به ولاړ بیا به ولاړ او آینده به انشاءالله د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ دي او موږ اسلامي امارت ته ډاډ ورکوو او چې دغه په ځای باندې دا پریکړه وساتي تر څو زموږ راتلونکي مشکل حل شي او پاکستان بیا په آینده کې چې کوم دی داسې لاره ونه تړي. دغه راز یو بل قومي مخور سید جهان جهانی بیا د اسلامي امارت لشته دریځ ننګه کوي، وايي د پاکستان لخوا د لارو په بندېدو سره زموږ په هیواد کوم منفي اثر نه دی غورځېدلی. موږ هیواد د هغوی دپاره یو ښه بازار و، هغه بازار اوس د دوی په مخ هم بند دی. موږ لله الحمد نور ګاونډیان هم لرو، موږ نور سرحدونه لرو، دې خواته خو موږ فرضي کرښه لرو، هغه کې موږ قانوني ځان دپاره داسې لارې الحمدلله جوړې کړي دي زموږ نظام چې موږ اوسه پورې د داسې مشکل سره نه یو مخ چې موږ دې ته مجبور شو چې د دوی ناروا موخې او اهداف په ځان مني ومنو یا زموږ نظام یې په ځان ومني. پخوا به فکر کېده چې پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو به قحطي او اقتصادي ناورین رامنځته شي، خو د اسلامي امارت غوره اقتصادي مدیریت او قاطع دریځ افغانانو ته لکه د سیاسي ازادۍ اقتصادي ازادي هم ور په برخه کړه.